خوشحالي و غم کې الله در په یاد کوي نور خیر و خیریت دی. په دغه هوته کې ما ته د مرجع صاحب چا یو خط راواسته، د مرجع صاحب چې زموږ په خوا کې اوس داسې رواجونه شروع سوي دي د آینه منصب د شپې چې ناوې ده و زوم دی و ښځې دي و هله و هشت و مش شروع دی. انتیکه دا ده چې قرآن شریف هم راوباسي، قرآن شریف هم راوباسي، فلم برداري دي، عکسونه دي و هغه د دوی د بې حیایي اعمال دي چې سره کوي. دلته دا قرآن شریف پورته څه وکښته څه کله شوه څه کله څنګه څه کله څنګه څه چې دا اوس کوم نوې طریقه راپیدا شوه. قرآن بیا ته دلته څه کوي؟ عمل صبر کوه، وخت لا پاته دي، ځو استه استه. عین منصب قرآن را ایستل، پورته وکښته کول، شوه کېدل. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه. ډېر تلاوت کوونکي د قرآن داسې دي چې قرآن وایي قرآن لعنت پر وایي. دا شی چا ایجاد کړي؟ دا چا ایجاد کړي دا شی؟ بې ستري، بې پردګي، شل مشکلات، بیا نو عکسونه و شان د باندې راوځه، بیا خوا به دوا، بیا مشکلات په ټولنه کې، په کورنۍ کې. یعنی دا شعائر و توهین شروع سو. نکاح سنت، واده نعمت، خوږ سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه نن د دینی احکامو په توهین لمانځل کېږي. و چې راز پر کتاب او پر سنت عمل وکړو دا شی نشته. د نکروزو شپه نن داسې ګرځېدلې لکه د واده شپه. پر دغه سړک مې لیدلي دي، خپل حال درته وایم، پخوا به هم د بل کیسې کولې. 10-12 مټره د سرناو د ډول په شمول، د هشت و مش په شمول، د غورځېدانو په شمول زموږ دا نوی نسل ځوانان چې د اتش پرستانو طریقې زده کړي دي ورونه غورځي. ته خبر یې ورون سره څوک محبت لري؟ ورونه ولې غورځوي؟ ما سره د جمیل منځ کوې بیا چې ولاړ شي په سبا او بل سبا په واده کې ورونه غورځي. دا څه ګټه م سره واخیستل؟ څه ګټه م سره واخیستل؟ ورونه خو اتش پرستان غورځي. د نکروزو شپه چا ایجاد کړل؟ دا یې ما ته ورته د خدای په خاطر دلته خو دا کیسې شروع دي. قرآن شریف هم ورسره بحث. د احکامو توهین ولې کېږي؟ سنت طریقې پاتې دي. څومره اسانه دی سنت طریقه. داس خبرې اس نکاح څه شته؟ نکاح اداره واخلي موږ په داخله. نکاح عبارت ته د ایجاب او قبول سي. دغه پلانکی د پلانکی لور په دغه در مقابل ولور مهر شرعي تا قبل کړي وکي، تا ور کړي وای ما قبل کړي. دغه نکاح حدیث شریف کی راضی نبی کریم علیہ السلام فرمای اعلنوا هذا النکاح. دغه نکاح چې کله نکاح کیږي اعلان وکي، پټي پټي نکاح یې مکوي. واجعلوه فی المساجد، چې کله نکاح وي تړي مسجد ته راوي. نکاح په مسجد کې وتړي نه کیږي څه کې نه کیږي. وضربوا علیه بالدفوف، ساده درې پر وټکوي. سرنا حرام ده، بے پردگی حرام ده. اجنبی ښځې راویستل د خاله د زوی څه ستر فرض دی، د اکا د زوی څه ستر فرض دی، د عمه د زوی څه ستر فرض دی. خوشینیانې دي واوري د اخښې څه ستر فرض دی. ستر چاته روا دی؟ ورور په محرم کې راځي، پلار په محرم کې راځي، ماما په محرم کې راځي، اکا په محرم کې راځي. د اکا زوی د ماما زوی بیګانه دي. ستا د زما د ښځې سره څه کار دی؟ خدای دې راوله زما کور ته راسه، زما د اکا زوی زما تر تا قربان سم. زه خپل کور ته راولم خو زما ښځه باید ستر ځینې وکړي. زه د پیټکو کوټې ته راولم زما ښځه باید ستر ځینې وکړي. په عین منصب کې څونه بې ستري روانه ده. زما مطلب د دې قرآن د بې عزتۍ سره دی. الله عز وجل پر بې ادبۍ خفه کېږي. واورئ، بې ادبي به نه کوو د خدای په خاطر، د خدای په خاطر د مسجد احترام وساتو. موږ د خپلو شاګردانو ته وایي چې دا اوس د خپل دیني درسونه ورته وایي چې دا صرفي بایي ده، دا صرفمیر دی، دا قدري ده، دا سول شاشي ده، دا کافیه ده. دوی ته موږ وایي د خدای په خاطر که علم غواړئ، که کوټه غواړئ، که نصیب غواړئ، که حصه غواړئ، ادب کوئ. د کتاب ادب کوئ. که میز چې ته کتاب پرېږدې دغه ادب کوئ. د دې منبر ادب کوئ. د دې المارۍ ادب کوئ. د دې مسجد ادب کوئ. موږ وایي دلته خاشې مه غورځوئ، دلته کاغذان مه غورځوئ. علم د ادب د لارې پیدا کېږي. یو معلومات یو علم دی، یو معلومات یو علم دی. مفتی شفیع صاحب رحمه الله د خپلو شاګردانو څخه پوښتنه کوي چې د علم تعریف وکړي. هغو منطق به ونیول چې علم یو داسې شی دی چې نامعلوم شی دی، یا دا یو معلوم شی دی چې نامعلوم په حاصلېږي. خو مختلف تعریفونه راغله په منطقو کې 12-13 تعریفونه د علم راځي. مفتی صاحب ورته وفرمیل چې نه، علم هغه نور دی،
علم هغه رڼا ده چې زړه ته شوسول د الله عزوجل د محبت څخه ما سوى بل شی نه پرېږدي. علم هغه رڼا ده چې زړه ته شوسول حلال او حرام به انسان ته نسبه کوي. نن ولې موږ دا خوشحالي راسي وروامخي؟ ولې دا شاعر تر پښو لاندې کېږي؟ واورئ، څوک چې ادب لري هغه تقوا والا خلک. یو خدای چې په غلطي دا کار کړی اوس پر پښیمانه دی، خو نصیب ده. د سودخوره په باره کې الله پاک فرمایي ومن انتهى فله ما سلف. سود مه کوئ، سود مه خورئ. چا چې سود پرېښوئ توبه یې وکړل، الله وایي ما بخښلی دی، خلاص. خبره ختمه شوه. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی باز آ. دا خو د الله دربار دی. الله پاک وایي دا زما دروازه ده، نه امیدي دروازه نه ده. سل واره دي توبه ماته کړه، راسه پروا نه کړه. موږ یې کوم، توبه هم نه پر کار ده. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هغه قوم چې د الله عزوجل د دین د شاعرو احترام کوي، عزت کوي، مسجد ته سلام، مدرسې ته سلام، حافظ صاحب ستا حفظ ته سلام، قاری صاحب ستا قرت ته سلام، سپین ږیری کاکا ستا سپین ږیري ته سلام. ان الله یستحی من ذی الشیبة المسلم. حدیث شریف دی نبی کریم علیه السلام فرمایي چې الله پاک ما ته وفرمایل چې ما ته د سپین ویښته څخه حیا راځي، زه سپین ویښته والا ته عذاب نه ورکوم. دې ته وایي شاعر د دین. قرآن د دین شاعرو کې راځي. دا کوم ترتیب دی؟ ناروا او فحشا کوي او قرآن دې راکېږي. دا کوم ترتیب دی؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. کم قوم چې د الله عزوجل د دین د احکام او عزت کوي، دغه قوم زړونه چې هغه تقوا والا دي. د زړه تقوا چې چاته نصیب شي خو ولاړ. صحابت څوک هغه د زړونو تقوا درلود. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي. سورة الحج کې الله عزوجل دو ځای فرمایي څوک چې د الله عزوجل د دین د حرماتو خیال ساتي فهو خير له عند ربي، دا د لپاره بهتر دی د رب په نيز. راسي ادب پیدا کو د خدای په خاطر. دا یو سلسله ده. دا یو شکایت چې ما د وطن را لېږدلې دي چې نن خدا کیسې شروع دي، نو مال الته ولې دا کیسې شروع دي؟ داسې جاهلانه مسته چې ما دلته پر سړي نه بولي. وایي ته په بازار کې، ته په بازار کې امامت کوې، ستا په ایمان کې شک دی. مال بالکل یې منو. زه د الله سکاله دې خلکو ته د جمعې په لمانځه کې وایم چې نه اهل و نه اهل. ما یې ملګري ته ولې دا وایم نو نه اهل یم. څه معلومه خپل پر ځان خو زما علم شته. بالکل حکیم علمت صاحب فرمایي چې زه فی الحال تر هر مسلمان ځان نه اهل بولم. یا څه معلومه ده زه عالم یم، زما اخره خاتمت څنګه سي او د خاتمه څنګه سي؟ ته مسلمان یې، زه مسلمان کېدی د الله په نسبت بهتره یې تر ما. شهرت خور دی، شهرت شته. ملا صاحب، مفتی صاحب، پلانکی علامه صاحب، شهرت چی؟ مړ بزرگان شهرت نه غواړي. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه فرمایي کچيري قاسم نانوتوی په عین و فلام په مم باندې بدنام نه وي چې قاسم نانوتوی عالم دی، نور به قاسم په هندستان کې چا نه پیژندلی چې په کم کښت کروندې کې به وزیر بزګر وای او دوه قسمه کالی به اغوستي وای، دوه قسمه لباس یې اغوستی. انګریز پر مولانا قاسم نانوتوی صاحب باندې چاپه وای د چتی مسجد ته راځي، مړ هندستان ته ولاړو، هغه مسجد ته ورولو، دغه سي میراب یو پر هغه میراب باندې کښېناست د تبرک په خاطر باندې، د برکت په خاطر باندې. مولانا قاسم نانوتوی صاحب د مسجد په مابینځ کې ولاړ دی، چا اطلاع ورکړه انګریز ته چې دا دی دلیل دی، هغه چې رالی چې ویې کتل قاسم نانوتوی صاحب ساده بې تکلف، عجیبي مبي دا شی نه وي، عجیبه یې په ما په زور اخیسته چې وجمه یې پرېږدم، هغه حاجیان وایي جوبه دې ولې نه راوسته، تو زما ته تنخوا راکوې ورو که ویشې راته مقرر کړو بیا څه. وما اسألكم علیه من اجر. مفتی صاحب فرمایي پرواز او خطابت باندې تنخوا مه اخلئ. مسخره مې وکړه، دا اصلي د مسخرې سره مشکل شي. ملا صاحب ماته شی راکړي، نه خلاص. 1,40,000 انبیاء علیهم السلام چې راغلي دي ټولو موت خطابت کړی دی، موت وعظ و نصیحت یې کړی. وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. ای قوم د خدای په خاطر د زما خبرې ومنئ، زه نه 500 غواړم، نه سلی غواړم، نه د ملا سم میاشتانه غواړم. د جمعه خو تر امامت هاخوا ته رسېږي، په امامت کې موږ ته پیسې راکوي، د جمعې د نه راکوي، جمعې د چیرې دي او نه هم غواړو. زما اجر پر الله باندې دی. نو مولانا قاسم نانوتوی صاحب ته چې راغله انګریزان ورته ودرېدل، چې ویې کتل او ولادار مسجد خادم چپړاسي یې بول ول څه قاسم څه زموږ قاسم په کار دی چې فکر وکړي چې اوس موقع سخته شول،
نو درواغ خو نو په داسې حال کې روا هم دي، شریعت وایي روا دي په داسې حال کې ستا د مرګ خطر وي. یو ګام را شاته سول، دا اوس دستي دلې ولاړو، دغه اوس دستي دلې ولاړو. نو دا تر چیش پورې خبره ده؟ تر شاعرو پورې چې راسي یو څه ادب پیدا کړو. ادب والا کوټه وړي، ادب والا نصیب و حصه وړي. امام مالک رحمه الله په مسجد نبوي کې د حدیثو درس ورکوي. درس د حدیثو د درس په دوران کې په کمیسه باندې لړم نه نوتلی دي. حکیم علومت صاحب لیکي چې 11 ځای لړم والی، 11 ځای چې لړم والی حدیثو درس ته دی تغییر نه ورکوي، درس روان دی. قال صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، قال صاحب القبر، قال صاحب هذا القبر، مش خو سوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام مالک رحمه الله ټول زندگی دروازې شریفي په غلط درس وکړي. دا به سوال قال صاحب هذا القبر، قال صاحب هذا القبر، په دغه قبر کې چې ژوندی پروت دی داسې فرمایي او دی داسې فرمایي. لړم ورننوتی کمیسه ته 11 ځای ووالي. سبق چې خلاصو کتاب شو موږ ته سپېڅلا کتاب کټ شو، شاګرد یې وویل چې ته خو راسه دلته مې یو شی خوږي. شاګرد وایي پوښتنې ځینې وخت چې حضرت نن دې د درس په دوران کې د مخ مبارکه بڼه به بدله سولې وار وار بارول دلته لړم ظالم راغلی دي، دا مې 11 وار دی چې خوري مې راز دا لړم راوکړه. هغه استاد دا څنګه ترتیب دی؟ خو غږ به دې کړی وای ول ما دا د رسول الله د حدیثو بیا ادبي بلل چې زه د الله د رسول د حدیثو درد یو لړم په خاطر در کوم، دا جسم یې قربان. نو نن دا ځان ته چې روشن فکر وای دا ملایان د زمانې په ضرورت نه پیړې د الله ولی دا وای نه پیږي. دا پیږي. دوه قسم علما موږ لرو. یو علما دي چې د دنیا خوند نه دی لیدلی، نه دی لیدلی، بس فقر او غربت کې راغلي. یو هغه علما لرو هغه الله والا چې هغوی د دنیا خوند هم ولیدي، د دین خوند هم ولیدي. ابراهیم بن ادهم سب څوک دی؟ د بلخ والی دی، د بلخ والی پخوا پاچی و بلخ. الله عزوجل اسباب د هدایت برابر کړل. بلخانه کې ناست دی، یو سړی ګرځي په شاهي محل کې، یو سړی ګرځي. هغه سي پوښتنه وکړي دا څه کوي لیونی، دا څه کوي دلته؟ دا ناوله د سړی څنګه دلته راغلی؟ چوکیدارانو، هغه باډیګاټانو، هغه عسکران دا چې لاندې ولاړ، دا څنګه ترتیب دی؟ هغه ول صاحب والی صاحب محترم وش مې ورک دی، په وش پسې ګرځم. ول دا څه کوي؟ دا څه د کوم عقلي خبرې دي؟ د پاچا محل 2 منزله ځای او دلته اوشان لټول، دا خو حماقت کوم عقلي نه ده. ول صاحب والی صاحب چې په 2 منزل کې ورک اوشان پیدا کیږي، په داسې عالی تعمیرات او محلاتو کې به الله هم په مشکل پیدا کیږي د داسې چوکۍ او منصب سره. ابراهیم بن ادهم صاحب بس د ولایت جبکشه شول، مخ پر دریاب پر زنګر روان سو. الله نن د لوی اولیاء الله په فهرست کې راځي. نن د لوی اولیاء نو خو دی وای خوند د دنیا مولې دی که یوازې د دنیا عیش او عشرت و یوازې خوند په دنیا کې وای. ابراهیم بن ادهم صاحب د بلخ پاچی ولایت ولې پر پرې شوی؟ ولې پر پرې شوی؟ خلق اطفالا جزی مستی خدا، خلق اطفالا جزی مستی خدا، نیست بالغ جز حبیرئی هوا. عجیبه معامله ده. اهل الله اولیاء الله مقصد ته رسیدلي علما په حقیقت د دنیا پوسوي پوهان هغه د دنیا انسانان اطفال بولي. مثنوي معنوي شعر دی. مولانا رومي رحمت الله علیه څه فرمایي؟ خلق اطفالا، اهل الله او اولیاء الله چې د زموږ د دنیا خلکو ته وګوري چې دا دوی د اخته دي د دنیا په عیش او عشرت، وایي خلق اطفالا، هغه وایي دا خو ماشومان دي. جزی مست خدا، هغه انسانان دي چې د الله محبت یې په زړه کې لوېدلي، د الله په محبت کې مستان دي. د اولیاء الله په نیز د دنیا عاشقان ماشومان دي، ماشومان نیست بالغ، هغه وایي دا بالغان نه دي، جز رفیده از هوا، هغه کسان بالغان دي چې هغوی نفساني خواهشات ترکولي. تا خوند څه لیدلی؟ سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي والله 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 په الله مې دې قسم کړ نن د نړۍ پاچیان خبر شول چې دا علما د اهل الله د تهجد د لمانځه په سجدو کې کم خوند اخلي، دوی به پاچي پرېږدي، موږ ته به راسي چې دا خوند موږ ته راکړي، زموږ پاچي یې ستاسي.